شم تر اوسه پورې په دې وغږېدو چې کمپیوټر څنګه کار کوي، ان نټورک او انټرنټ د موږ څنګه ګټه اخیستلی سو. اوس وغږېد پروتوکول چې ډېر مهمه برخه ده د نټورک کې. په دې باندې باید پوه شو چې خپل نټورک څنګه دی. اول موږ د انساني په ژوند کې وغږېدو چې پروتوکول د انساني ژوند کې مطلب تعریفي کوو چې انساني ژوند کې څه معنا لري. څنګه فرض وکړئ دلته یو نفر دی احمد نومیږي او بل محمود نومیږي. نو دوی په منځ کې مثلا احمد غواړي له محمود سره رابطه اړیکه ټینګه کړي. نو احمد درته وایي چې سلام، بیرته په جواب کې محمود درته وایي چې وعلیکم السلام. دغه مکمل ارتباط څنګه، یعنې موږ یو بل سره ساتو. مثلا احمد درته وایي چې کولی شم چې یو ګلاس اوبه کولی شي چې یو ګلاس اوبه راکړې. نو محمود درته وایي چې ول نه درواغ اخله که نه. دا یو پروتوکول دی دوی په منځ کې، یعنې دا د انساني په ژوند کې انساني ژوند کې مطلب دا یو پروتوکول د انساني په ژوند کې دغسې معنی ده. که دا وغواړو په کمپیوټر کې څنګه کار کوي، د کلاینټ او د سرور په منځ کې دا څنګه کار کوي، یا دوه کمپیوټر دي. مطلب لکه څنګه چې موږ په کلاینټ کې ویلو چې کلاینټ کوم کمپیوټر ته وایي، لکه یوزر دی، مطلب څوک چې کمپیوټر استفاده کوي استعمالوي، مطلب یو دفتر کې یو ادارې کې ته چیرې ته کار کوي. او سرور هغه لوی کمپیوټر دی یا سرور کولی شي چې مطلب په لویه منبع باندې موږ ترې ورته وایو چې مختلف سرورونه لرو. دغه باندې ډېر زیات په ډیټیل وغږېدو. نو اوس په ډیټیل نه ځم، اوس به ولاړ شم چې دغه په دې به وغږېدو چې پروتوکول په دلته څنګه کار کوي. په پروتوکول یعنی د یو کمپیوټر کې پروتوکول څنګه کار کوي. مثلا یو کلاینټ دی که نه، دی غواړي چې سرور نه هاي کن آی ریچ یو، مثال داسې یو که په دغه منبع باندې مثال دا راواخلو د انساني ژوند په هکله، مطلب په هغه شکل باندې دا موږ راواخلو. نو داسې چې یو کلاینټ له سرور نه اول اجازه اخلي، هاي کن آی ریچ یو، هغه ته کلاینټ سرور ته وایي چې یس یو کن. مطلب یعنې چې کله موږ کمپیوټر ته داخلي ځو غواړو سرور نه کوم شی راواخلو، هغه ته کن آی پلیز اوپن دس پیج، مطلب ته ورځې سرور ته وایي چې کوم پیج دی یو دفتر، دا پیج د خلاصولی شم، بیرته سرور چې ورکوي پرمیشن ورکوي. نو دا چې دی دا پروتوکول د انساني په ژوند کې او د کمپیوټر کې تقریبا هغه مفهوم یو شی دی چې اول یو بل ته مطلب یو بل سره ورځي اړیکه ټینګوي ورسره، بالغ نه هغې نه اجازه اخلي او هر فلا شی چې وغواړي هغه نه غواړي او هغه یې ورته ورلیږي. صحیح ده؟ فکر کوم دا به واضح شوی وي. شم اول اوس تعریف د پروتوکول ته راشو. پروتوکول څه ته وایي؟ پروتوکول وایي د یو مجموعه د قواعدو دی د انسانانو د کمپیوټر په منځ کې، مطلب ټولو منځ کې یو قواعد دی، منظم قواعد دی که نه، لکه or set of rules amongst human and computer. مثلا دلته ویل چې احمد یا دلته محمود انساني په ژوند کې احمد نه څه غواړي اجازه ترې اخلي، په هغې نه محمود چې دی هغه اجازه ورکوي یا نه ورکوي. لکه څنګه چې دلته ویلو باید یو نظم وي، عین شی عین حال کې کمپیوټر نتورک او انټرنټ په همدا شکل کار کوي. انشاءالله چې مطلب واضح شوی. مثلا لکه څنګه چې دلته د احمد او محمود منځ کې چې دوی څه غواړي دا د انساني په ژوند کې کمپیوټر کې هم دغسې ده. که یو فایل غواړي لاسته راوړی خلاص یې کړي، اول باید لاړ شي اجازه ترې واخلي. اجازه چې کله واخیستله هغه بیا مطلب تا ته پرېږدي چې دا صفحه خلاص کړه. دا ګوګل عادي صفحه هم چې ورځې خلاصوي یې که اجازه یې درکول ورته وایي چې اوکې در واخله، که نه درته وایي چې نه ته اجازه نه لرې واخلې. نو پروتوکول دغسې دی، مطلب چې یعنې د یو قواعد دي د انسانانو د کمپیوټر منځ کې په ټولو منځ کې مطلب پروتوکول دغسې یو قواعد ورته وایي. صحیح؟ مثلا که دا وغواړو لږ نور هم واضح کوم. مثلا لکه دلته ویلو چې احمد یا محمود یا محمد دوه نفره دي که نه، دوی غواړي چې هاي د بیرته په جواب کې ورته هلو can I please get access to this page، مطلب احمد ورته وایي can I get access، مطلب یا دغه ورقې ته موږ لاسرسی پیدا کولی که نه، محمد ورته وایي چې please go ahead. نو دی خلاصې دغه ده چې دوی خپل منځ کې د قواعد څنګه ساتي. لکه څنګه چې د سرور او کلاینټ هم موږ کولی سو، کلاینټ او سرور په منځ کې دغه رابطه موږ په عین شکل باندې موږ وساتو. خو دا قواعد باید وي، داسې نشو کولی چې مطلب هر فایل ته موږ لاسرسی پیدا کړو. که څه هم موږ کله کله فکر کوو چې والا ځکه موږ ډیټا ډېره
قوي که نه یا انټرنیټ هم ډېر سم وي مطلب موږ ډېر زر یو فایل لاسته راوړو نو دا په دې معنا باندې ده چې مطلب دا رول دا قواعد دا ټول هیر سوي دي نه دا ټول قواعد دا رول دا ټول یي خو دا چې کېږي سره د دې لپاره ډېرېږي چې مطلب موږ انټرنیټ دی او په عین حال کې دغه ټول قواعد چې دا رولز چې دا ټول عملي کېږي مطلب په بیک اینډ کې مطلب خپله کمپیوټر کې دا ټول قواعد دوی مراعات کوي چې مطلب یو بل نه اجازه اخلي که اجازه ورکړي که نه مطلب ټول قواعد دلته مراعات کېږي صحیح دی انشاءالله بله خبره دا چې موږ په مثلا که زه دغسې یو مثال ورکړم یو پیج موږ خلاصوو که نه زه مثال یو پیج خلاصوم یوټیوب یو یوټیوب کې ویډیو خلاصوم که نه یوټیوب ویډیو ډېر ویډیوګان باندې راځي چې کلیک وکړم ویډیو راته چې شي خلاصه شي مثلا بل مثال یې که داسې ورکړم چې زه په یوټیوب کې یو فلم د نوی فلم راوتلی ده یوټیوب کې مووي که نه په هغه موویانو کې یو نیم دي چې زه هغه ته لاسرسی لرم مفت دي رایګان فری دي وړیا توګه باندې دي او یو نیم ویډیوګانې دي چې د هغه لپاره ماته چې راکوي یو شرط ماته ږدي شرط چې څه مطلب دا فلم چې تاسې مفت وړیا یې لاسته نشئ راوړلی د هغه لپاره باید تاسې مثلا $3.99 یا $3 یا $4 تاسو باید هغه قیمت ورکړئ نو دغه قیمت ورکول دا ټول چې دغه رولز دا قواعد دي چې په کمپیوټر کې کېږي مطلب دلته ورځي چې مثال کلاینټ ورځي ورته وایي چې سرور ته وایي چې مطلب زه اجازه لرم چې دغه مووي ته لاسرسی پیدا کړم هغه ورته چې اوکې په یو شرط باندې یعنې دا پروتوکول مکمل ورسره کوي چې ته په یو شرط باندې اجازه کولی شي دغه فلم ته لاسرسی پیدا کړي چې ته دغه قواعد د قانون پوره کړې نو که ته انټرنیټ څومره سرعت یې شي که نه تر څو چې دغه قواعد ته عملي نه کړې ته لاسرسی نشې ورته پیدا کولی صحیح ده نو دا د رولز قواعد مطلب دغه مسله تقریبا یعنې فکر نه کوم دغه نه ډېرې نو خدای وکړي چې تر په دغه باندې تقریبا یو څه سره پرې خلاص شوی اوس به راشو یو بله ډېره مهم مسلې ته فرض وکړئ دا هم کلاینټ دی کلاینټ او دا هم سرور دی مثلا کلاینټ غواړي چې پیغامونه ډېر وي مثلا که پیغامونه ډېر وي نو دا موږ څنګه کولی شو چې بل ته ولېږو پیغامونه هم ډېر دي دغه موږ ټول پیغامونه دي نو موږ غواړو مثلا اول پیغام دی دوم دی دریم دی څلورم دی دا ټول پیغامونه دي دا موږ غواړو چې چاته ورولېږو سرور ته ورولېږو که د انساني ژوند په هکله ورته ووایي که نه مثلا یو نفر نه بل نفر ته ورولېږو نو دا پیغامونه موږ ورولېږو دا باید په دې باید یعنې په دې باندې باید پوه شئ چې اول پیغام دی له کوم ځای نه چې راغلی خپل لوکیشن خپل موقعیت چې دی بېرته هغه موقعیت ته سرور ته هم دوی دا پیغامونه وړل کېږي ولو هر څومره یې که له هرې لارې نه ولاړ شي داسې ولاړ شي لاندې کته پورته یا داسې راوګرځي ولاړ شي که نه چې هر پیغام یې مطلب دغه یو دی دا یو خامخا په یو کې راځي دوم خامخا په دوم کې راځي دریم خامخا په دریم کې راځي مطلب د هر شی چې لکه دا سرورونه دي تېر لږ مخکې مې په دغه باندې وغږېدو کمپیا دی چې موږ دا ویلو مثال موږ آی اس پی لرو آی اس پی د معنا باندې چې انټرنیټ سروس پرووایډر که نه نو مطلب هغه چیزي که هر چیرې یې مطلب موږ دغه پیغام لرو مطلب دا موږ لیږو نو دا کیدای شي چې مطلب په لوکیشن په یو ځای کې یا بل ځای کې یا په یو سټیټ یا بل چیرې نو دا هغه ځای ته ځي ولو چې هر څومره لاره کته پورته سي منځ کې نو دا پیغام پیژندل کېږي او دا پیغام بېرته هغه ځای ته ورولي صحیح ده بله خبره دا چې دا پیغامونه چې موږ لیږو دغه پیغامونه چې در ټول ته چې و آی پی ورته وایي انټرنیټ پروتوکول که نه دغه ته انټرنیټ پروتوکول ورته وایي آی پی دغه پیغامونه دا ټول چې موږ لیکو دغه ټول چې دي آی پی دي بل ټي سی پی چې ته وایي دا مهم اصطلاحات دي باید په دې باندې پوه شئ ټرانسمیشن کنټرول پروتوکول ښه ټي سی پی چې ته وایي څه ته وایي دا پیغام چې موږ ولیږو دغه آی پی دی دغه ټول ته دغه واړه بکسکو ته څه وایي دغه پیغامو ته څه وایي د آی پی ورته وایي دا واړه پیغامونه چې موږ لیکو که نه دا ټول پیغامونه دي دا موږ ولیکل پیغام مطلب مې ده چې هر شی موږ غواړو چې خلاص کړو که نه دا ټول ته آی پی ورته وایي نو چې کله دا په لاره کې روان شي دلته دا چې ته واوړي ټي سی پي ته واوړي زه په دې باندې بیا هم په تفصیل سره په یې باندې وبغږېدم نو دا چې تاسې کله له کلاینټ نه سرور ته ورځي آی پی ټي سی پي سي
ټي سی پی دا په دې معنا باندې چې دا د پیغامونه مطلب دا اوس موږ ولیکلو مثلا زه لیکم مثلا ولیکم چې احمد شاه بابا په هکله معلومات کنه احمد شاه بابا په هکله باندې زه معلومات غواړم چې لاس ته راوړم لاس ته سر ته پیدا کړم دا عمومي مثال ورکوم دلته ماته څه وایي پروتوکول د آی پی د ما ولیکو خپل لاس باندې ما دا ولیکو کنه قلم باندې ما دا ولیکو یا په ټایپ مې کو کنه دا د انساني ژبې باندې ما ولیکو زه ویللی شم هر څوک تاسې ویلی شي کنه نو دا چې کله زه لیږم سرور ته نو دا سرور ته چې دا ولاړ شي دا ځای په ځای ټي سی پی باندې دا ټي سی پی دا چې ته بدل کړي دا د کمپیوټر ژبې ته ورواړئ که نه کمپیوټر ژبې ته کمپیوټر ژبې ته چې یعنې هغه ژبه ډېر کم خلک یې چې هغه ویللی شي په دنیا کې یعنې هغه باینري لینګویج ورته وایي که نه هغه ژبې ته یې ورواړئ باینري لینګویج نو هغه ژبې ته یې ورواړوي یعنې چې تر څو وسي کولی کمپیوټر هغه پیغام ریډ کړي وایي که نه او دلته احمد شاه چې دلته ما ولیکو دلته چې که تاسې بیک اینډ کې مطلب د دغه پیغام که دلته وایي تاسې که دلته تاسې د وګورئ چې دا څنګه عملا دا څنګه ورځي پیغام دا په دغه شکل نه ورځي لکه احمد شاه بابا چې موږ راغلی ده دا په نور لکه صفر یا صفر په دغه شکل باندې د پیغام ورځي چې سرور ته نو سرور چې بیرته دلته ورغی دا پیغام دا بیرته د ټي سی پی له طریقه بیرته څه کوي چا ته رالیږي کلاینټ ته رالیږي دلته بیا ټي سی پی دا مطلب دغه ټي سی پی له طریقه ورځي مطلب دا کوم ژبه ده لکه باینري م چې ویل په دغه شکل باندې راځي نو بیرته چې دا دلته راشي که مخکې پام ولو ډېره مهمه ټکه ده چې دلته باید پوه شي دلته یې د چیش نه واړولو د انساني ژبې نه دا د کمپیوټر ژبې ته ورواړو ټي سی پی دلته بیرته کمپیوټر ژبې نه دا چې ورلیږي کلاینټ ته نو دا بیرته د ټي سی پی وظیفه دغه ده چې دغه متن یا د هر شی چې کمپیوټر موږ ته راکړي دي دغه بیرته چیش ته وراړوي دا بیرته د انساني ژبې ته وراړوي مثلا دوی درته ویلي چې احمد شاه بابا دغسې انسان و یا دا کارونه یې کړي یا رحمان بابا هر څوک چې ولم نو هغه دلته په باینري ژبه باندې چې کله سرور ته راورسېدي دلته بیرته چې ته راورسېدي مطلب هغه موږ ویللی سي مکمل متن موږ ته راخلاص وي او متن د ویللو وړ وي صحیح ده د آی پی او ټي سی پی تقریبا فرق یې دغه عمره دی که راشو اوس بیا هم دغه که لږ مثال یې واضح کړو چې دغه څنګه د آی پی او ټي سی پی دا څنګه کار کوي زه په دې باندې زر تېر شم خو بیا هم هدف هغه هدف دی خاص سیم هغه هدف دی چې مخکې پې باندې وخښېدو مثلا دلته مې ډیسکټاپ دی که نه ما یو ریکویسټ وکړو یو شی مې وغوښتل نو دا ریکویسټ ما راسن ځای په ځای ټي سی پی هغه چې کوي هغه راسن د کمپیوټر ژبې ته وراړوي دا فقط یې غواړم چې یو تکرار یې کړم دا راسن ټي سی پی د کمپیوټر ژبې ته اړوي دا ورځي سرور ته مطلب مختلفو ځایو ته ورځي سرور ته مطلب له هر جنس ډیټا وي هغه چې نه ډیټا راخلي معلومات راخلي بیرته دا پیغامونه د هر پیغام چې که نه د آی پی پیکیج چې دا موږ ورلیږلی ولو دا بیرته د انساني ژبې ته اړوي بیرته یې ډیسکټاپ ته موږ ته راوړي صحیح ده په دغه باندې تفصیل سره وغږېدلو تقریبا دا ټول هدف د آی پی او ټي سی پی دغه دی چې څنګه د انساني ژبې نه یې د سرور مطلب د کمپیوټر ژبې ته وړوي او بیرته کمپیوټر ژبې نه څنګه د انسان ژبې ته راوړوي صحیح ده بله خبره چې ډېره زیات مهم ده هغه دا دی چې د مختلفو اهدافو لپاره مختلف پروتوکولونه موږ لرو پروتوکول موږ لرو صحیح ده مثلا که زه مثال ورکړم ایچ ټي ټي پي لرو موږ که نه اکثر د انټرنټ لپاره موږ چې استعمالوو دغه باید لکه د ویب سایټ او دغه شیانو لپاره چې موږ استعمالوو که نه هغه د څه لپاره ده د ویب سایټ یا موږ دغه لپاره موږ ایچ ټي ټي پي استعمالوو لکه دلته به ولیکم چې د ویب سایټ لپاره که نه د ویب سایټو لپاره موږ ده اکثر دغه استعمالوو او بل موږ بل پروتوکول لرو ایچ ټي ټي پي ایس لرو دا په دې باندې عمومي نه غږېدم دا هم چې د عین شاید هغه دی خو دا لږ سیکیور دی یعنې سیکیورټي دغه ډېره ده بل شی استعمالوو اول دغه معنا باندې کیدای شي ډېر خلک غواړي چې پرې پوه شي دغه معنا یې هایپر ټیکسټ transfer protocol دا transfer protocol
کېدای شي تاسې غواړئ پرې اوسئ. او بل دا اس چې د اخر کې ته نه سیکیور مطلب داسې خاص شی نه دی نه پې اضافه کېږي ورسره. صحیح ده. نو دغه بل پروتوکول چې موږ لرو لکه آی پی بل پروتوکول، ټي سی پي بل پروتوکول، ایچ ټي پی اس بل پروتوکول دی که نه. موږ لرو اف ټي پي لرو. اف ټي پي بل پروتوکول. اف ټي پي د څه لپاره استعمالېږي دي؟ د لوی فایلو لپاره که نه، لوی فایل لپاره لکه فایل ترانسفر پروتوکول ورته وایي موږ. اس ام ټي پي لرو او دغسې نور ډېر پروتوکولونه لرو. خو دا ما د عمومي درته ویل څو پروتوکولونه چې دا تاسې باید زده یې که نه. دا من مخکې م غږېدلی، خیر بیا وایم درته وکړم چې دا څه معنا ورکوي. سمپل میل ترانسفر پروتوکول دا د څه لپاره پروتوکول؟ دا د ایمیل د لیږدلو لپاره دغه پروتوکول استعمالي دي. بیا هم لکه څنګه مې چې ویل د هر د مختلفو اهدافو لپاره موږ مختلف پروتوکولونه لرو. ایچ ټي پي لرو چې د ویب سایټونو لپاره اکثره استعمالي دي، او هایپر ټیکسټ ترانسفر پروتوکول ورته وایي، ایچ ټي پی اس ورته وایي که نه، چې هغه لږ سیکیور دی. او بل اف ټي پي لرو چې د لوی فایلو لپاره موږ اف ټي پي استعمالوو. فایل ترانسفر پروتوکول دی. بل اس ام ټي پي لرو، سمپل میل ترانسفر پروتوکول، یعنی د ایمیل لیږدلو لپاره موږ دغه پروتوکول لرو. صحیح ده. که دا ټول درس خلاصه کړو چې دا پروتوکول خپله معنی ټول هدف یې د څه لپاره ده. اول دا ده چې دوه کمپیوټرونو لپاره چې دوه کمپیوټرونه وغواړي یو بل سره، کم له کمه دوه کمپیوټرونه وغواړي چې یو بل سره رابطه اړیکه جوړه کړي، د هغو لپاره موږ څه ضرورت لرو؟ پروتوکول ته ضرورت لرو. ډېر مهم دی، په دې باندې باید پوه شئ. بل د انټرنیټ د آی پی او ټي سی پي له طریقه انټرنیټ کې دغه ټوله ډیټا چې موږ کمپیوټر کې یو بل ته لیږدو د آی پي او ټي سی پي له طریقه لیږدول کېږي. لکه څنګه چې آی پي باندې وغږدو، آی پي دغه وړو پکیجو ته پاکیټ څه وایي که نه، د ډیټا پاکیټ دغه ډیټا چې دا موږ ټول لیږو که نه، دا پیغامونه چې دا هر شی چې موږ غواړو که نه، دا ټول چېرې آی پي دی. او بېرته چې کمپیوټر ژبې ته وراړوي دا چې دی هغه ته ټي سی پي وایي. صحیح ده. آی پي انټرنیټ پروتوکول او ټي سی پي ترانسفر کنټرول پروتوکول. دا ټي سی پي ورته وایي چې دا فایل باید چیرې ولاړ سي، د فارمت باید بدل سي، دا ټول شیان چې کېږي د ټي سی پي له طریقه کېږي. صحیح ده. او بل لکه څنګه هم چې ویلو د مختلفو پروتوکول لپاره که مختلف موقعیتو لپاره د مختلف پروتوکولونه چې ویلو د مختلفو موقعیتو لوکیشنو لپاره موږ مختلف پروتوکولونه استعمالوو. لکه مثال دا یو ښار دی له بل ښار سره چې اړیکه جوړوو، یا یو دفتر دی له بل دفتر سره اړیکه جوړوو، نو دغه هر یو لپاره مطلب موږ مختلف پروتوکولونه استعمالوو چې هغه بیا که وغواړو ډیټیل کولی چې موږ نور هم دغه باره کې یعنې معلومات لاسته راوړ کولی شو. نو فکر کوم د دې پروګرام لپاره به انشاءالله دغونه کفایت کوي، دغونه پرې وغږېدو. ښه، که وغواړو خپل ځان وازمویو چې تر اوسه پورې د پروتوکول باره کې چې څه ویل زده کړي دي که نه، باید په دې باندې پوه شو. اول دا چې آی پي او ټي سی پي توپیر څه دی، په دغه باندې باید پوه شو. یعنې تاسې باید دغه خپل ځان وازمویئ چې آی پي څه ته وایي، ټي سی پي څه ته وایي. صحیح ده. ایچ ټي پي د څه لپاره استعمالېږي؟ ایچ ټي پي باندې باید تاسو پوه شئ چې څه لپاره استعمالي دي او هدف یې څه ده. اف ټي پي یا فایل ترانسفر پروتوکول او اس ام ټي پي یا سمپل میل ترانسفر پروتوکول د څه لپاره کارېږي، په دغه باندې باید تاسو پوه شئ. پروتوکول په کمپیوټر کې څنګه کارېږي، په دغه باندې باید تاسو پوه شئ. یو څو مثالونه د پروتوکول د استعمال په کمپیوټر کې په ګوته کړئ. د پروتوکول په هکله تاسو دوه درې مثاله خپل ځان ته ولیکئ. هغه وایي چې څومره پریکټس کوئ هغومره به ښه کېږي. نو دې لپاره دا ټول شیان باید تاسې خپله باندې کار وکړئ تر څو پرې باندې پوه شئ چې خپله باندې پروتوکول څنګه کار کوي.